پوه شوئ دا چوکۍ چې تقسیمېدې دا دومره مجاهدین چې اوس دي که نه دا که 20 کاله مخکې وی اوس به موږ بیت المقدس هم فتح کړی وی په ایایا فرهبون کې اوس به بیت المقدس هم فتح وی هغې وخت کې چا موږ ته شپه هم نه راکوله یو جوارو پټي کې به هم شپه کوله نو د مسلمان او د کافر په مابین کې به مابه الامتیاز دای چې مسلمان به د الله په اوامرو صرف د الله د ویرې نه عمل کوي عذر به دا وکنه چې بچي مې دي دا ما بچي ګورې دا ټول واړه واړه دي دا ټول موږ مرګ ته تړلي وو هر مجاهد داسې تړلي وو رښتیا یو ځارې تخار کې زه ومه تیر امارت کې زه مدرس ومه او خط اول کې مې طالبانو ته ترجمه کوله قاري فیض محمد صاحب زموږ مشر د مولا صاحب د جهادي مدرسې محتمم نو یو لوی شیخ الحدیثو بیان ته راغلی و بیان کې لګیا